السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان غیور او مجاهد ولس بلکې د ټولو دنیا مسلمانانو ته د دغه نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وړاندې کوو. الله جل جلاله د ټولو مسلمانانو عبادات طاعات په خپل دربار عالیه کې قبول او مقبول وګرځوي. دا چې الله جل جلاله دغه د اختر ورځ د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ورځ ګرځولې ده، نو الله جل جلاله د ټولو مسلمانانو ته خوشحالۍ نصیب کړي. خصوصا د فلسطین هغه مظلوم مسلمانان چې مونږ هیڅ د وسه نه کیږي چې د هغوی مرسته او کومک وکړو، یوازې دعاګانې کوو ورته. خو الله جل جلاله د دنیا په مسلمانانو کې غیرت پیدا کړي چې د هغوی مرسته او کومک هغه په ځان او مال باندې وکړي، او الله دې مونږ ته د دې وس او توفیق راکړي چې د هغوی کومک ته په خپله لاړ شو او په خپلو لاسونو د هغوی کومک وکړو. نن که د دنیا هغه اسلامي هیوادونو ته وګورو، تر ټولو لوی کومک چې دوی ورته وایي د فلسطین سره هغه دا بولي چې دوی فلسطین ته یوازې دعاګانې کوي. خو لیکن قسم په الله که دا د فلسطین د مسئلې د حل لاره وي چې اسلامي ملکونه صرف ورته دعاوې کوي، بس نور هیڅ هم د هغوی په وړاندې نه کوي. صلاح الدین ایوبي رحمه الله په وخت کې یو عالم ډیر شهرت پیدا کړو، ډیر ښه مقارر او واضع و چې هغې وعظ او نصیحت به یې کوو. صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته چا وفرمیل وایي دلته یو عالم راغلی دی، ډیر ښه وعظ او نصیحت کوي. صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپل ځان په داسې شکل کې جوړ کړو چې تر څو هغه عالم یې ونه پیژندي. نو د عالم په مجلس کې کېناسته، عالم ډیر ښه وعظ او نصیحت وکړو. د وعظ نه وروسته صلاح الدین ایوبي رحمه الله ورته وفرمیل وایي دا د بیت المقدس ولې مسلمانان نشي فتح کولی، ولې بیت المقدس نشي آزادولی؟ عالم وویل والله دا خو ډیره لویه خبره ده، راځئ چې موږ او تاسو په جمع یو دعا وکړو که الله دغه بیت المقدس آزاد کړو. نو صلاح الدین ایوبي توره راواخیسته او د دې عالم سر ته یې ونیوه، وایي زر وایه حال وایه څوک یې او چا رالیږلی او څه کوي دلته. نو کله چې عالم بندي کو، معلومات یې وکړو چې هغه د یهودو د طرفه روزل شوی و، د هغوی د طرفه دی حمایه کېدو چې مسلمانان د دې په ځای چې د بیت المقدس په وړاندې هغه اقدام وکړي، هغه رجک شي او د هغې ازادي ترلاسه کړي. نو ته په علماو کې په مسلمانانو کې دغه ذهنیت خپور کړه چې یوازې فلسطین ته دعاوې کوي، نور د هغې په وړاندې کار نه کوي. مونږ دا نه وایو چې دعاګانې په اسلام کې ثبوت نه لري، دعاګانې نشته او دعاګانې نه قبلیږي. دعاګانې شته، قبلیږي، خو اما عمل غواړي. دعا هلته قبلیږي چې کله د عمل صحیح وي. که عمل دی کې د جهاد نه و، په عمل کې د جهاد فکر نه و، په عمل کې د کفر په خلاف ودرېدل نه و، نو بیا د دعاګانو نه د قبلیتو تمه مه کوه. بیا هیڅوک دا فکر نه کوي چې زموږ دعاګانې د قبول شوي وي. نو الله جل جلاله دې په ټولو مسلمانانو کې دغه غیرت پیدا کړي چې د هغې مظلومو مسلمانانو مرسته او حمایت وکړي، او یو ځل بیا ټولو مسلمانانو ته د دغه کوچني اختر مبارکي وایو. السلام علیکم ورحمت الله.